پښتو ادب دی که ثقافت، سیاست دی که تاریخ، د مردان پکې یو مهم کردار پاتې شوی دی. مردان د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور نه وروستو تر ټولو مهمه او لویه سیمه ګڼل کیږي. د مردان خلکو ته هم د مردان د خاورې د ادبي، کلتوري او تاریخي حیثیت اندازه شته. د دغه اندازو له مخې د مردان خلک د مردان نوم په مختلفو هیلو بهانو ژوندی ساتل غواړي او د دې لپاره خپل یو تاریخي کردار ترسره کوي. په تیر ورځو کې د مردان د نوم ژوندي کولو په خاطر د جشن مردان په نوم باندې د مردان زلمو یوه ډیره خوندوره دستوره جوړه کړې وه. دغه دستورې ته د باګرام نیوز ټیم ورغلی، هغه یې تاسو دپاره ریکارډ کړې، درته یې ښایي په ژوندۍ بڼه. خو د دغه دستورې د ښودلو نه مخکې دا یو سپیناوی ډیر ضروري چې باګرام نیوز او وطن نیوز یوه اداره ده. دا د یو څادر دوه زوندي یا د یوې ګملې دوه ګلونه دي. راځئ جشن مردان درته ښایو.
اول سر نه زه خپلو ګرانو مینوالو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم او ډېر ښایسته جشن روان دی او ما ته ډېر ښه محسوسیږي، ما ته ډېر خوند واخیستو. دې ته خلک ټول د کور فیملي م راتلی شي، آزاد دی. اول خو ټول ته زما سلامونه او بعد د سلامه دا چې دا کوم پروګرام روان دی که زه درته دا ووایم چې ټول ډېر خلک ما ولیده، ډېر زما ملګري ما دلته ولیده چې هغوی فیملي سره دلته باقاعده راغلي دي او ډېر سور مناوئ او خوند ته نالي. خو مزه یې ماله هم راکړه ځکه زه افغانستان نه راغلی. بس به دا وایم چې په هره شوبه لکه په هره صوبه کې دا پکار دي چې داسې یو جشن مناوي، څنګه چې جشن مردان نن شروع شوی دی او دا خلک راغلي دي او دا خوند ته نالي، مزه ته نالي. نو خبره دا ده چې دا ښه خبره ده چې هر ځای کې دا داسې یو پروګرام وي او مزه به وي، خلک به راځي او دې سره دا ده چې مینه زیاتېږي. Aflatun topal
مردان ډیر زوړ ښار دی او مردان چې کوم معلوم تاریخ د مردان نو هغه 200 زره وړاندې دی چې لا انسانانو او انسانوما خلکو په هغه وخت کې چې په غارونو کې به خلک پاتې کېدل. بیا د هغې نه پس دلته کې د ګندهارا سیولایزیشن هغه ډېر زیات دلته کې زوړ تاریخ لري او دلته د هغې اثار موجود دي که په تخبې کې وګورئ نو د یونیورسټۍ پورې ادارې هلته کې شته دي او دلته کې ځای په ځای باندې د هغې مدرسې او کالجونه او سکولونه هم چې په هغې کې د کشمیر سمسته چې د بابوزو او د روستم په منځ کې ډېر په لوی غر کې سکر کې ده او ورسره زمونږ په جمالګړی کې په سری بالول کې زمونږ په شهبازګړه کې او د مردان دغه شان په نورو کلو کې هم ځای په ځای باندې د هغه زرګونو کالو زاړه اثار شته دي چې دلته یو لوی تاریخ او دلته به خلک د علم د حاصلېدو دپاره راتله او کلچر هم د ډېر زیات ډیولپ او ډېرې وده کړې وه. موږ په مردان کې هر کال جشن کړی دی او که هر څنګه سخت حالات وو که هغه د 2015 نه یا د 4 نه شروع شوې دهشتګردي وه چې زموږ په صوبه او زموږ په قبایلي علاقه کې راخوره وه او بیا په 2006 2007 کې هم او د هغې نه پس هم په هغه 2008 9 کې 10 کې موږ مردان کې چېرته هم دا موقع نه ده پرېښې چې موږ د جشن نه یې کړی. موږ باقاعده دلته جشنونه کړي دي، موږ خپلې میلې کړي دي او دا پیغام هم ورکړی دی چې دهشتګرد هر څومره څوک یری نو هغه به ونه یرولی شي. موږ به د هغې هغه مضموم ارادې چې هغې د خلکو کې یره پیدا کوي یا خلک وژني هغه به ولا په خاورو کې ملو کړو او موږ به دا کوشش کوو چې د دې علاقې خلکو له د مردان خوشا خلکو له موږ امن ورکو، موږ ولا خوشحالي ورکو، موږ ولا د خوندونو او د تفریح موقع ورکو. داسې قسم پروګرامونو فایده دار چې زموږ د غمزپلي پښتنو د ټینشن دا ټولې مسلې په سرونو کې پرتې دي نو هغه یو طرف ته شي او موږ له یو تفریح ملو شي، یو ټایم لو خاندو، خوشحاله شو، میوزیک واورو، رايوځای شو، د جرګې ماحول جوړ شي، خپلو کې ګپ شپ ولګو، فیملیز راشي، فیملیز د پارکونو هغه ماحول او د مزیدار سټالز لګېدلي دي هغې نه مستفید شي، خوند وکړي، مزه وکړي. زما نوم رابعه دی او زه مردان سره تعلق لرم او موږ دلته خپل سټال لګولی دی د پی وای ای او دلته موږ ډېر ښه انجوای کا خلک راځي او مردان والا له پکار هم دي چې راشي خپل فیمیل میل ماشومان راولي انجوای کړي. ډېر ښکلی ماحول جوړ شوی دی. 25% داسې زنانه دي چې راغلي دي او کني داسې ډېر زنانه نه دي راغلي. زه وایم چې راشي زنانه او دا سټالونه وګوري کم چې د لرې ځای نه خلک راغلي دي د هغې دا محنت وګوري. زه خو یم چې د دونه سخت حالاتو نه مونږ تیر شوي یو او داسې ډېر خلک راغلي دي چې لکه ځکه چې هغه ټینشنونو کې دي چې بس تاسو ته خو پته چې حالات داسې تیر شوي دي نو خلک یریږي چې مونږ بهر نه وځو یا ماشومان نه پرېږدو نو دې سره کافي خلک راغلي دي چې دا یره ترې وځي. زما نوم اکیلا سنبل دی او تحصیل کونسلر یم. تعلق مې پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده او چې موږ وګورو نو زه به صرف دا یو میسیج ورکوم چې د کې پي کې حالاتو ته تاسو وګورئ نو څومره خراب دي خو داسې ایونټ پکار دي چې هغه وشي ځکه چې زموږ د عوام د زړه نه هغه یره ترخه بالکل روکه شي او دا هم هغه دهشتګردو ته یو پیغام دی چې اوس هم زموږ په عوام زموږ په خلکو کې هغه جذبه او هغه دغه شته چې هغې ګورې د دغه ترخې باوجود هم هغې روزي او هغه خپل زندګي ښه ښکلې تېروي او دا ډېره د خوشحالۍ موقع ده او زه اول دا هم پکې وایم چې څنګه پنجاب سایډ ته زموږ څومره داسې ایونټونه کېږي نو ماشاءالله زموږ په مردان کې هم دا ډېر ښه خبره ده چې داسې وشوه ځکه چې زموږ د مردان په خلکو کې هم د ټیلنټ کمی نشته خو صرف دا ده چې هغې ته لږې موقع ورکول پکار ده.
د جشن مردان په حواله تاسو خبره وکړه نو مونږ کوشش کوو تقریبا چې هر موقع باندې مردان کې داسې د سیر او تفریح د امن په حواله سره مختلف پروګرامونه جوړ کړو او زمونږ پروګرامونه چې دا تقریبا زمونږ غیر سرکاري وي پریسکو انټرټینمنټ د طرفه مونږ دا پروګرامونه کوو او دا ځل مونږ سره ضلعي حکومت چې کوم دی هغې په دې پروګرام کې مرسته کړې ده نور هم ډېر ملګري شامل دي خو خصوصي طور ضلعي حکومت او دا جشن مردان چې دی نه دی کې دا نن 2مه ورځ ده او سبا به 3مه ورځ وي 3 ورځې پروګرام دی او انشاءالله چې دی کې د مردان تاسو به وګورئ د خلکو رونق ته تاسو به کتلی وي یا به وګورئ نو خلکو پکې ډېر په دلچسپي اخیستې ده او موږ سره خوشحالۍ خبره دا ده چې د مردان د پېښور او یا زمونږ د صوبې نه علاوه د هریپور نه علاوه د پنجاب د سند او د ګلګت بلتستان خلکو هم نمایندګي کړې ده بالکل موږ سره د لړو بړو چې څونه پښتانه سندرغاړي دي د افغانستان نه بالکل موږ سره دې کې شرکت ملګرو کړی دی هم په ماډلینګ کې او هم چې زمونږ کوم سندرغاړي دي نو هغې هم موږ سره دې کې شرکت کړی دی جی زه ډیپل بوای یم د مردان او موډل یم موږ پارټیسیپیشن کړی دی دا دلته تقریبا 3مه موډل شو ده او دلته د هرې صوبې د هر ځای نه موډلز راغلي دي او خپل خپل پرفارمنس به کوي دا فیشن شو ده نو هر یو موډل به خپل پرفارمنس کوي دې کې به باقاعده ایوارډ ورکوي او دا ډېر ښه انټرټینمنټ شو دا دلته چې دي فیملیز هم راغلي دي د یو ځای بل ځای خلک راغلي ډېر انټرټینټ کوي تاسو زما نوم اقصا خان دی او زما تعلق د مردان نه دی زه یو سوشل اکټیویسټ یم او دین علاوه مردان یوت پارلیمنٹ کې زه فیمیل کوارډینیټر یم او چې دی نو دلته چې دی دا جشن مردان لګېدلی دی دا یو د مردان د خلکو لپاره ډېر ښه ایونټ دی مطلب خلک راځي او انجوایمنټ کوي موږ دلته سټال لګولی دی د قدرمن سټال کې زه دلته خپله باندې ډیوټي کوم ډېر ښکلی ایونټ دی او پکار دی چې داسې نور ایونټ هم ارینج شي چې خلک ترې لږ مطلب دغه واخلي خوندونه واخلي او ما خو ډېر انجوای کړو ډېر مزې مې ترې واخیستې ډېر زیات زبردست ایونټ دی د جشن مردان په نوم جوړه شوې دې میله کې د لوی او وړو سره سره د زنانو ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې دوی خپل ثقافت خپلې ژبې موسیقۍ او داسې قسمه سرګرمو سره ډېره مینه لري کیمرامین ماز اعوان سره فیاض شاداب باګرام نیوز پېښور